فضائل حج د اولې برخې مینوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې راته وایي ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. الله له طرفه څخه پر انسانانو باندې زیارت د بیت الله شریف دی هغه څوک چې طاقت ولري. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. كتوك دغه د الله قول نه ومني او د الله جل جلاله په قول باندې عمل نه وکي. محدثین د دې آیات ترجمه داسې کوي من کفر بالحج، هغه څوک چې انکار په حج سره وکي نه مني، نو الله بې پروا ذات دی، هیڅ پروا د دې انسان هم نه لري دوزخ ته بې داخل کړي. حج د اسلام د بناو څخه یو بنا ده، لکه څنګه چې پر نارینه‌و باندې فرض کېږي دغه رنګه پر ښځینه‌و باندې هم فرض کېږي. نارینه که دومره پیسې ولري چې دی کلای سي بیرته په راکلای سي، نو پر ده باندې حج فرض کېږي. او دغه رنګه ښځه که دومره پیسې ولري چې دا او له دې سره بل محرم تلای سي او په راتلای سي، پر هغې ښځې باندې حج فرض کېږي. له بده مرغه زموږ په پښتنو کې خو خوندې او لوڼې په لکاو باندې ورکي، ښه آخرت ورخراب کړي، خو د حج احساس یې هېڅوک هم نه کوي. حتی په ساراو کې په کلو کې په 10 لاکه په 12 لاکه نجونې وکوي، پاکې بیا یې څه پلار وی خوري، څه بیا ورونه وخوري، څه دې ته کور ورکړي. نو د دې پر ځای چې په 12 لاکه یې ورکوي، د 12 لاکه باندې د دې خور د لور ښه پوره حج کېږي. الله جل جلاله دې زموږ جامع ته هدایت وکړي. خلک چې لور ورکړي زمو ناوې دواړه حج ته سره واستوي، زموږ دا د لورو پیسو ته یې اړولي، د لور په ولور باندې ځانونه چاغوي. عائشة رضي الله عنها مبارك واي ويما رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك تول إنا نغزو ونجاهد معكم، مرزو جهاد كو استاذ سرا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بارك سرا توي أحسن الجهاد وأفضله الحج حج مبرور. شجهاد او افضلها غدا شز د پار حج مبرور دي. عائشة صديقة رضي الله عنها مبارك واي فلا أدعو الحج أبدا، زبلدي استا ما حج بیانه دی پریښی اذا سمعت هذا من رسول الله، چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه خبره واورېدله. نو حج هغه یو ستر عبادت دی، احکام زده کول هم فرض دي، زده کړه د حج هم فرض ده. تر اوسه پورې باید سړی کوشش وکړي چې داسې څوک په حج کې ملګری کړي، د کوم وخت چې مې درته وویل چې د کلي عالم در سره بیاست، ځکه مناسک د حج چې د انسان زده وي بیا پر حج باندې ډېر خوند اخیستلی سي. او حج د سلف صالحینو په زمانه کې 2 قسمه کېده، یو پر ذات، یو پر راحله او پر سوارلي باندې کېده، پر اسانو پر اوښانو، بل قسم حج پر پښو باندې خلکو کاوه. او الحمدلله زما نیکه بابا صاحب رحمت الله علیه مبارک له افغانستان څخه 2 حجونه په پښو کړي دي. او الله بن عباس رضی الله مبارک به ویل ما ندمت على شيء فاتني في شبابي، په ځوانۍ کې کوم هر سره صفات سوي دي ما ارمان نه دي پس کړی، ما اسي والدي الا اني لم احج ما شيء، په پښو حج مې نه وکړي، دغه مې ارمان دی. نو په ځوانۍ کې بل دی هیڅ عبادت نه و پرېښی کړی و، دی نه و لکه موږ چې ځوانۍ مو پر بلوتوت، پر فیسبوک، پر یوټوب، پر ګوګل باندې ختمې کړلې. عبدالله بن عباس رضی الله مبارک وایي چې حسن بن علي 25 حج وکول ماشي په پښو باندې. سبحان الله. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په لمسیانو کې بیخي یو ناوله د قوت دیني پروت، 25 حج یې په پښو وکول.
او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم څخه روایت دی من حج من مکه ماشیه که چا حج وکړي په پښو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم کتب له بكل خطوة پر هر ګام باندې به الله جل جلاله 200 نیکي ورکړي من حسنات الحرام چې هغه نیکي په لک ده. او دغه رنګه د ابي امامه رضی الله عنه مبارک څخه روایت دی وای من لم يحبسه مرض او حاجت وکه سره باندې حج فرض سي د حج نه وکي نه مرض لري او نه بل داسې ضرورت لري نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مړ سي نو ان شاء يهوديا او نصرانيا نو فليموت مړ دي چې که يهودي مري که نصراني مري یعنې پر دې دوه لارو باندې به ورځي. له بده مرغه داسې ډېر خلک مو لیدلي دي حجونه ورباندې فرض وي پیسې لري حتی علما مې لیدلي دي زه دې تعجب ورته اخیستی یم په ذات خدای نه ځي نو ته ودرې د زوی واده وکړم بیا به ولاړ سم کور څوک نه لرم. زموږ قربانو کې عالم دي لور پاکستان کې واده ده د افغانستان پاکستان ته راشي شپې شپې وکړي دا فرق نه ورکوي چې کور څوک نشته د حج چې ورته ووایه چې حج ته ولې نه ځې ظالمه کور څوک نه لري ته د زامنو مې سره راغټ شي هلته مینه نه لري چا سره چې مینه یې چې بیا الله لار هم برابروي. نو پر هغه چا چې حج فرض وي نیه وکړي نو هغه به یا یهودي مري یا به نصراني مري. او دغه رنګه عمر بن اختار راته مبارک به ویلل لیموت یهودیا او نصرانیا هغه څوک چې حج نه کوي باندې فرض وي هغه د یهودي مړ سي یا د نصراني مړ سي. او دغه رنګه د عمر بن عاص راته څخه روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ویل دي حجة لمن لم يحج دغه چا دپاره چې حج نه وي کړی دغه حج خیر دی من 10 غزوات تر 10 غزاګانو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه غزوة یوه غزا دغه چا دپاره چې حج یې کړی وي خیر ده تر 10 حجو. او دغه رنګه د عبدالله بن عباس راته څخه روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي من اراد الحج که چا د اراده د حج ورباندې فرض وي نو فلیتعجل تلوار دې کوي دې دې نه کوي لکه دا بعضې خلک ته ودرېږه زه زوی ته واده وکړم بیا به نو زه حج ته ځم بل ورځ نو باره مړ شي. زما یو مقتدي وه ښځه وه خاوند حج ته به وله 2 ودونه یې وه نو دا کشره د ولیا زه نه ځم زه حج څه کوم اوس زما کوچنۍ په سینه کې دې شیدې ورکومه چې هغه راغټ شي بیا ځم. نو چې خاوند یې هغه زړه معاینه حج ته بوت نو له هغې خوا چې رالی بس دغه نوي معاینه پسې مریض سو پسې کینسر سو بیا له کینسره پسې مړه سو. نو یو وخت زما کره راغلی و څښتنه یې غوښته راته ویې ژړل مولوي صاحب هغه حج مې ارمان دی ما ته ودرې ډېر شیان به دې له ارمان سي دغه د ځوانۍ غرور و غفلت او حتی پر فرضو مو 10 لکه د 10 لکو روپو خالي سره زر یې درلود. نو دغه زموږ پښتنو کې دا عادت دی بس تېمه شوره وه چې یو زوی ته واده وکړم بیا به ځم حج ته. ظالمه په ځان خبر یې چې تر څه وخت به ژوندی یې په حج کې تلوار کوئ په حج کې تلوار کوئ. او دغه رنګه عبدالله بن عباس راته نه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي عجلو تاسې تلوار کوئ الخروج الى المکه مکې ته ژر ځان رسوئ فان احدکم لا یدري تاسو نه یاست خبر ما یعرض له من مرض او حاجه تاسو نه پوهېږئ چې تا ته مرض یو مشکل پېښ سي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي بیا به د هغه عظیم ثواب څخه بې برخې یاست. او دغه رنګه علي رضی الله عنه وایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه حارث بن سوید وایي ما د علي رضی الله عنه مبارک څخه واورېدل چې هغه ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ویل والحج قبل ان لا تحجوا حجونه کوي مخکې تر دې چې تاسو له حج څخه بندېږئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک زه داسې ګورم لکه هغه حبشي چې په لاس کې هغه کلنګ و ماتروړي یهدمها حجرا حجرا بیت الله نړوي ځکه په اخر زمانه کې به حبشیان پر بیت الله تسلط پیدا کوي بیت الله شریف به نړوي.
نو حارث بن سوید وایي ما علي راته مبارک ته وویل چې ته دا خپله خبره کوې او که دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه اورېدلي دي وایي دا راته وویل ولکن سمعته من نبیکم ما ستاسو د نبي محمد صلی الله علیه وسلم څخه اورېدلي دي چې دا چې تلوار کوئ حجونه ژر کوئ او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي یخرب الکعبه خرابه به کړي کعبه شریفه ذوالسویقتین د حبشاو څخه دي بیا به انشاءالله د هغه مفصل بحث درته وکړو حدیث رقم 8006 بیا تر 8019 صفحه نمبر 5 بیا تر 40 پورې سنن کبرا جلد 5 د امامي بهقي رحمت الله علیه الله جل جلاله دې موږ تاسو توفیق راکړي چې دا د حج خپرونه تر پایه سره پوره کړو والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته حجان وردرومي